اوس دا چې کم خلق عذر لري معذوره کم سړی شرعن بلل کیږي. یو خدای سی سړی وایي زه روژه نسم نیوی، لوږه او تنده نسم برداشتولی، لہذا ما زه روژې نه نسم، زه فدیه ورکوم. خبره دا ده چې شرعن دین اسلام او شریعت کم سړی معذوره بللی دی، هغه که روژې نه ونسي فدیه یې ورکړي جواز لري. په هغو کې اول عذر دا دی چې یو سړی مسافر 48 میله یا 78 کیلومتره مقدار باندې څوک مسافر، هغه سړی که روژې نه ونسي وروسته بیا د دې روژې چې دا سفر ختم سي د دې روزو قضا ورباندې لازمه ده. مسافر وي، هغه سفر که د اسانۍ سفر وي که د مشکل سفر وي، بهرحال سفر یو عذر دی، شرعي سفر. دویم مرض او بیماری ده. یو سړی داسې ناجوړ دی، په داسې بیماری اخته دی چې که چیرې روژې نسي، د روژې نیولو په وجه باندې د ده یا خو د مرګ خطره ده یا د یو عضو د یو اندام د فیلېدو خطره ده، یا یو مسلمان صحیح پوه ډاکټر ورته ویلی دی چې که تا روژې ونیولې نو ستا ګردې به فیل کیږي. مثلا یو سړی د ګردو مریض دی، د شوګر نه جوړ دی او شوګر دومره های دی چې که چیرې دی روژې نسي 2 غنټې بعد دی خوراک نه وکړي د بېهوشۍ او د مرګ خطره ده. نو داسې سړی چې د ګردو بیماری یا د شوګر بیماری چې خوراک او اوبه نه وڅښي، نو دا سړی که اوس روزه نه ونسي بعد کې به بیا د دې قضا راګرځي. که چیرې د ده دا بیماری داسې وله چې په دې ټول کال 4 موسم راځي، په دې کې د جوړېدو امید ولو، بیا خو چې جوړ سو قضا دې راوګرځي. او که ډاکټران ورته ویل چې د دې مریضي د دې ناجوړۍ مزید د جوړېدو د بهتري هغه نسته، امید نسته، نو بیا دې سړي دپاره پکار دی چې د روزه پرېږدي، بلکې دته گنجایش ته دته جواز اسلام ورکړی دی چې ته روزې منسه د دې روزو فدیه ورکړه. دریم چې دی هغه زنانه چې حملداره وي، بیا د بچی په نس وي، نو او بچی د ولادت د بچی د پیدا کېدو وخت هم نږدې وي، یو میاشت 2 پاته وي، نو که چیرې دا روزې نسي ډاکټران ورته وایي چې ستا بچي ته خطره ده یا تا ته خطره ده. دغه حامله زنانه که چیرې اوس روزې نه ونسي ولادت یې وسي، د هغه بعد بیا د دې روزو قضا راوګرځي، شرعن جایز دی. دغه رقم د حیض او د نفاس په حالت کې، یعنی زنانې چې کله ماهواري بیماری راځي، حیض راځي یا نفاس د ولادت بعد چې د زنانې کم وینه راځي، په داسې حالت کې هم روزې ورته معاف دي، خو د دې روزو بیا قضا سته. وروسته چې د حیض ختم سي یا نفاس د ولادت بعد چې کوم وینه راځي هغه ختم سي، د هغه وروسته چې پاک سي بیا به د دې روزو قضا به راګرځي. دغه تره شیخ فانی او شیخ فانیه، یو سړی دومره زیات ضعیف دی یا یو زنانه دومره زیاته بوډۍ ده، دومره سپینسارې ده چې هغه د روژو نیولو طاقت نه لري. مثلا 80 کاله سپورته دی سړی یا زنانه او په جسم باندې هم کمزوري ده، که چیرې دا روزې نسي نو د روزې د وجې باندې بېهوشي ورباندې راځي، یې لکېږي، سر یې چکر کوي، یا د یو لاس پښې ماتېدلو یا د یو اندام یا له ګردې د فیلېدو خطره ده، یا تحمل او طاقت نه لري، دومره زیات عمر دی د سپینږوري سړي یا د سپین سري زنانې چې د روزې د نیولو طاقت نه لري، دې ته هم حکم دا دی چې دا د خپل هغه فدیه ورکړي، ځکه د دوی د جوړېدو امید به مزید که نه وي، نو بیا دوی ورکولی سي چې فدیه ورکړي. او د یوې روزې فدیه چې ده د صدقه فطر مقدار دی، یعنی د سرسایې مقدار دی. سرسایه چې څومره وله هغونه به مقدار به ورکوي. په روش کال 2,500 شاوخوا وله، 60 کال به شاید 300 یا 3,500 دومره د فطرانې مقدار وي، هغه دی ورکړي، د یوې روزې مقدار فطرانه دی ورکړي. یو داسې بیماری چاته ولګېدله چې په هغه په صورت کې دته مرګ راځي، لکه مثلا یو سړی مار وخوړي او مار وچیچي، نو د مار چیچلی به فورا روزه ماتوي، دا د روزې نه ونسي، بیا چې الله پاک صحت تندرستي ورکړله بیا د روزې ونسي. د ټولو صورتو کې یا یو سړی داسې یو زنانه یا یو سړی دومره سپینسارې او بوډۍ ده چې د روزې د نیولو طاقت نه لري، الوږه نسي برداشتولی، بېهوشي ورباندې راځي، نو دې دپاره ټولو دپاره د شریعت کې جایز دی چې د روزې نه ونسي، بیا
چې صحت الله ورکي طاقت لري قضا را وګرځي او که د صحت امید نه وي فدیه ورکي. د فدیه مقدار صدقه فطر د سرسایې مقدار دی، د یوې روزې یو سرسایې مقدار دی.